کله چې اولاد د مور او پلار خبره مني نو مور او پلار یې ترېنه ډېر خوشحاله وي او ډېره مینه ورسره کوي. کټ مټ په همدغه ډول کله چې انسان د الله تعالی او د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم خبره مني نو الله تعالی له هغه انسان څخه راضي کیږي او مینه ورسره کوي. بیا هغه خوشحاله او کامیابه ژوند ترسره کوي. او ډېری داسې کسان هم شته، تاسو به هم لیدلی وي، بې پروا به ګرځي، د خفګانه ډک ژوند به ترسره کوي تر دې دمه چې جسماً تکلیفونه ورته پیدا شي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. هغه پې پریزونه لګوي او د ډاکټر په ویلو باندې د خپلې خوښې خواړه بند کړي، پرېږدي. اما د الله تعالی او د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم په ویلو باندې د حرامو خوړل، دروغ ویل، چل ول او په تجارت کې بېایماني نه پرېږدي او بیا د خوشحاله ژوند تقاضا هم کوي. ها، دا هم په یاد ولره، د الله تعالی نافرمانی په ژوند کې یوازې او یوازې ذلت دی. ذلیله ګرځېدا به وي هغه څوک چې د الله تعالی خبره نه مني. الله تعالی فرمایي ته کوې هغه چې ته یې غواړې، مګر کیږي هغه چې زه یې غواړم. ته وکړه هغه چې زه یې غواړم، وبه شي هغه چې ته یې غواړې. السلام علیکم.